बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। I'm गनी खान। गनी खान बुक एकेडमी की तरफ यو नई वीडियो سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګور زبانه تاسو له خیم چې تاسو په گیم لوب کې تلو پی سي لپاره څنګه سیټینګ کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې دی گیم لوب اوپن کړو. دا دی گیم لوب چې دی ما سره اوپن شو. نه پس پسې دلته کې دا 3 ډاټس لګېدي دي ما سره لګي پرې به کلیک کړئ او په سیټینګ باندې به چې دی کلیک کړئ. چې په سیټینګ باندې کلیک کړئ نو ما سره راشي بیسیک کې به تاسو چیر چار نه کوئ، نه بس په انجن باندې کلیک کړئ. چې په هغې کلیک کړئ نه پس په چې دی هینډرینګ کې ما سره چې دی دلته کې مختلف اوپشن دي. ډایرکټ ټیکسټ دی، ډایرکټ ټیکسټ پلس سمارټ موډ دی. نو که تاسو پی سي کې 3D کارت نی ډایرکټ ټیکسټ نی تاسو به چې سمارټ موډ سلیکټ کړئ، او که نه چې 3D کارت د سره نو بیا به نه پس چې ډایرکټ ټیکسټ سلیکټ کړئ. نو ما یې کې 3D کارت سره پی سي کې به ډایرکټ ټیکسټ سلیکټ کړم. نه پس دلته کې رینډر کې چې هغه په یې باندې ټیک کړئ تاسو. انفورس ګلوبل ریمایندینګ کې چې په یې به ټیک کړئ. جی پی یو به آف ساتئ او رینډرینګ اپټیمایزیشن چې دی په یې به ټیک کړئ. اینټي الایزر کې به تاسو چې دا چې دی په دې به تاسو کلیک کړئ. لکه ما سره چې درې اوپشنز دي کې تاسو چې دی کې کلوز باندې سلیکټ کړئ. میموري ده نو ما سره 8 دلته کې تاسو سره که تاسو کې 8 اوپشن بیا په 8 سلیکټ کړئ. که 8 ونی نو بیا چې لکه تاسو له درکړي تاسو سماره می زما کمپیوټر کې 6 جی بی ریم دی زه به 4 جی بی سلیکټ کوم. چې سمه تاسو ریم اینه به چې 2 جی بی کم سلیکټ کوئ. ما 4 جی بی لکه سلیکټ کوم. نه بس پروسیسر دی هغه هم 8 باندې زما او دغه ما سره اپشن هم څه چې 1 پروسیسر 248 تاسو سم پروسیسر اول تک تاسو یې سلیکټ کړئ. زه به 8 سلیکټ کوم او زما 8 اپشن سره او تاسو چې کوم سلیکټ کوئ تاسو مرزي. نه بس ریزولوشن کې ما څه د کې دی 1024 ملټیپلای 640 دی ما سره 1280 ملټیپلای 800 دی او 1400 ملټیپلای 900 دی. دا به چې دی 1280 ملټیپلای 800 سلیکټ کړم. دا چې دی بیسټ ریزولوشن دی د دې لپاره د گیم چینل لپاره. نه بس ډي پی آی نو دلته کې چې ما سره 160 دی 240 دی 320 دی او 480 دی. تاسو به چې دلته کې 160 سلیکټ کړئ. پلی بیک کې بل کې تاسو به دې سره به چیر چار نه کوئ. ریکارډینګ کې هم تاسو چیر چار نه کوئ. بس دا د چې د گیم لوپ سیټینګ ما سره نه پس به تاسو په سیو باندې کلیک کړئ. لکه ډن د سیټینګ will take effect the next time you نه پس تاسو په اوکے باندې کلیک کړئ او دینه بس چې تاسو خپل گیم لوپ چې دی هغه کلوز کړئ او ریسټارټ پې دوباره به اوپن کړئ. نو دا سیټینګ به اپلای شي. مرګو دا یو وړه شان دی ویډیو د گیم لوپ د لوپ پی سي سیټینګ لپاره. که خوښ شي نو لایک هم کړئ، شیر هم کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو باره کې مسرای وي ماته په کامنټ کې راکړئ. ډیره مننه. تھینکس فار واچینګ.